تازه خبر هرات کې د طالبانو او ایراني ځواکونو جنجال. طالبانو د ایران پوځي موټر نیولی، دواړو خواو ته ګوته په ماشه دي. دا چې ولې، نور جزئیات یې همدغه ویډیو کې راسره وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. د هرات ولایت اسلام کلا په پوله کې د اسلامي امارت د ځواکونو او د ایراني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته دغه پوله تړل شوې او دواړو غاړو ته ځواکونه ګوته په ماشه ولاړ دي. د اسلام قلعه د امنیه قومندانۍ مرستیال مولوي همایون همت طلوع نیوز ته وویل چې افغان ځواکونو یو ایراني پوځي موټر چې دغه هیواد ته داخل شوی ونیولی دی. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه د پوځي چمتووالي په حال کې دي، خو تر اوسه کومه نښته نه ده شوې. په اسلام قلعه پوله کې سیمه ایز چارواکي وایي افغان پوله ساتونکو پلان درلود چې پر افغان پوله یو سړک جوړ کړي، خو ایراني پوله ساتو یې مخالفت وکړ. په همدې حال کې هغه ویډیو چې طلوع نیوز ته رسېدلې ښایي چې د افغانستان ایران سرحدي ځواکونه یو بل ته ډیر نږدې پوځي حالت کې دي. په پوله کې د دواړو هیوادونو پوځي ګاډي هم کتل کیږي. د یادونې وړ ده چې دې وروستیو کې ایراني حکومت د بېلابېلو لارو غواړي پر طالبانو فشار راوړي ترڅو د دوی خاینانه غوښتنې ومني او ورته د افغانستان اوبه په وړیا توګه خوشې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ایران د ولسمشر مرستیال محمد مخبر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې طالبان باید د ایران د اوبو حق ومني او ایران ته اوبه خوشې کړي، او که چیرې داسې ونه کړي نو د ایران حکومت به د فشار هره اله وکاروي ترڅو د طالبانو حکومت د اوبو په اړه د دوی غوښتنې ومني. هیره دې نه وي چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې ایراني حکومت عوام خلک یې هلته په افغان کډوالو سخت ظلمونه پیل کړي چې د نړیوالو افغانانو د سخت غبرګونونو سره مخ شوي دي. درنو لیدونکو، تاسو په دې اړه څه نظر ورکوئ؟ نظریات مو په همدې اړه کمنټ کې راسره ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.